د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه او د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو، د افغانستان سرښندونکو شهداو ورثه او د افغانستان کونډو، یتیمانو، معلولینو، معیوبینو، عامة ټولو مجاهدینو او د افغانستان ولس، د افغانستان ټولو قومونو ته د دې عظمي فتح مبارکي وایم. اله العالمین دې دغه فتح او دغه اسلامي نظام ته دوام او امتداد ورکړي. غواړم په مختصر ډول څلور خبرې تاسو سره عرض کړم. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې زموږ اتلانو او سربکپ ځوانانو ډېره په مېړانه قربانۍ ورکړې. حتی د افغانستان لویست خاوره یې د دشمن په وینو سره کړې. د انګریزي ښکلاک په مقابل کې، د ثور انقلاب او د روسانو په مقابل کې، د امریکا او ناټو د اشغال په مقابل کې د افغانستان با شهامته او غیر ولس په هره مرحله د جهاد کې د ایمان په سرمایه او الهي احکامو پر اعتقاد او د اله العالمین پر نصرت باور او د دې کړېدلي با شهامت دین پرور ولس په ملتیا او حمایت خپله جهادي مبارزه په هره مرحله کې پای ته رسولې. لله الحمد. څه دي امپراتوریو د شکست په وړاندې د افغانستان ولسونو خپلې بېدریغه قربانۍ په ډېره مېړانه میدان ته راوتلي او قربانۍ یې ورکړې. دا مهمه خبره ده چې د هغو امپراتورانو بالخصوص د وروستي اشغال په مقابل کې د افغانستان مجاهدینو او مجاهد ملت څه درلودل؟ هیڅ. هغه اشغالګرانو له کروز توغندي څخه واخله، درون، بیباون، مختلف النوع هلیکوپټرې، په هره شپه کې څومره چاپې زموږ کلي، کورونه، ښارونه، مسجدونه، مدرسې، مکتبونه، جنازې او ودونه بمبار سول. که د شل کلني جهاد هغه سختۍ او قربانۍ رایاد کو، لکه اوس چې ملګرو موږ ته یو مثال وړاندې کوي. د افغانستان ټول ولسونه چې له شلو کالو څخه بعد 15 کلنه دورې څخه اوسایي او د اوسایي ارام ساه واخیسته، نن هغه وحشانه تجاوزات او د امریکایانو اشغال او بمبارونه یو مثال ملګرو وړاندې کوي. سبحان الخالق. احساسات د سړي بلې خواته بیایي، کنټرول د انسان له خپله لاس څخه وځي. 15 دقیقې مو داسې لحظه ولیده چې 20 کاله یې دوام درلودی. 20 کاله په دې حالت کې افغانانو تیر کړل. تاسې باور وکړئ د 20 کلنې دورې جهاد په دوران کې
داسې څه تېر سوي دي چې 50 کاله یا 100 کاله بعد دغه تاریخ څوک لولي دا به تصدیق نه کړي، باور به ونه کړي چې داسې څه به تېر سوي وای نه، تر څو چې داسې مشاهده نه کړي په یوه منطقه کې تقریبا د یو قریې حیثیت لري، په یوه میاشت کې 28 چاپې، یعنی په ټول جریان د میاشتې کې 2 ورځې چاپانه وه، 2 شپې چاپانه وه، په ټوله میاشت کې په یوه علاقه کې 28 شپې چاپې. د مرجع د جنگ مرحله یو ملګري بیان کړه، 11,000 قوتونه مرجع یوې ولسوالۍ ته داخل سول او په 100 تایرو بمبار کوو، په مقابل کې تا یوازې د ایمان سرمایه درلوده، په مقابل کې تا یوازې د خپل وجود اعضا او دا شیرین روح قربانۍ ته وړاندې کوي، خو شکست د ده په برخه سو. له کمې ټکنالوژي څخه د استفاده ونه کړه. په 20 کلن دوران د جهاد کې په افغانستان کې اشغالګرانو امریکا او ناټو هر څه وکارول او د افغانستان ملت 20 کاله په وینو کې ولمبه و. خو د خوشحالۍ ځای دا ده چې افغانانو تل د ایمان په سرمایه باندې د اله العالمین پر قانون باندې په اعتقاد او د الله تعالی جل جلاله پر نصرت باندې د باور په خاطر میدان ته رادنګلي. که داسې نه وای نو د ناټو یا د بل امپراتور په مقابل کې چې دغو اسلحه او امکانات وو موږ هېڅ نه درلودل. مطلب مې له خبرې دا ده چې حضارو کرامو د افغانستان ولسونو د افغانستان با شهامته ملته موږ د عبرت په سترګه د یاداورۍ په ذکر د خپل ځان د تربیت په اساس او د اله العالمین د دې عظیم نعمت په اساس باندې هغه کرغېړن هغه وحشت له غوږو ونه بسو، د هغه څخه عبرت واخو. لله الحمد 20 کلن جهاد په اخر کې اله العالمین فتح المبین راوسته، داسې عظیمه فتح یې را نصیب کړه، داسې آزادي و استقلال را نصیب کړو، داسې امن او تأمین را نصیب کړو، داسې وحدت په ملک قائم سو چې چا یې خوب نه ولیدلی. ستاسې به په یادېږي د روسانو د اشغال په وخت کې د افغانستان ولسونه او خلک له دې څخه ناامیده سو چې داسې ورځ به راځي چې روسان به په افغانستان کې نه وي، بمبارد او دمار او دربدري و وحشت و بربریت به په دې ملک کې نه وي، بیا به موږ د ارام ساه اخیستي، اله العالمین له مجاهدینو سره وکول، نصرت یې وکړي، روسانو شکست وخوړ. همدغسې دوره د امریکایانو په اخر کې چې د افغانستان د خلکو تنفس اوج ده ته ورسېدی چې نور یې تنفس نه و، د دوی وحشت و بربریت اوج ته ورسېدی. د چا دا ګمان نه و چې امریکا دې شکست وخوري، د چا دا ګمان نه و چې ناټو دې شکست وخوري. خلکو به دا تبصرې کولې ول طالبان د امریکا سره ډغرې وایي، دا یو جنون ده، طالبان له غره سره سر وایي، دا یو لیونتوب ده. د امریکا د ټکنالوژي په مقابل کې نړۍ حرکت نشي کولی. طالبانو تاسو خو څو تعداد کسان یاست، له طالبانو سره ایمان او باور وو، له طالبانو سره همت وو، له طالبانو سره ولس وو، له طالبانو سره الهي نصرت وو. ویې کولی سوی هغه خیال چې چا یې خوب نه ولیدلی، هغه باور چې چا اعتماد نه باندې کوو. لله الحمد د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو په لاس کې واخیستل سو. محترم حضارو، لکه څنګه چې فتح او ازادي راغله، سبحان الخالق، دغه اوسایي، دغه ارامښت، دغه امن، دا خوشحالي چا تصور نه و کړی د دې. نن مو ترلاسه سوي دي. یو ځلې بیا د افغانستان ټولو ولسونو د شهداو ورثه وو او مجاهدینو ته عامة ټولو افغانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خو که دغه ورځ یې موږ لمانځو
او د ازادۍ او د استقلال له منبر څخه ولس ته بیان کوو، خو یوه ضروري خبره دا ده چې ازادي و استقلال او فتحه د اله العالمین نعمت ته زموږ کمال نه ده، دا چې اله العالمین زما او ستا پر عزم و پر اراده، زما او ستا پر قرباني و تصمیم، زما او ستا پر تربیت او پر وینه مرتب کړل. لله الحمد. خو دا ووایو چې دلته غرور کبر ونیسي، مکمله هغه تواضع مختاره کړو لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې په فتحه کې مکې ښار ته ننوځي، پر دابه باندې سر ټیټوي حتی تر داسې حده پورې چې ږیره یې د دابې پر ځین باندې لګېږي، چې اله العالمین ته خپل عجز ښکاره کړي او دا ووایي چې دا فتح الهي ده، اله العالمین فتح را کړې ده. ای مسلمانانو، موږ تاسو ته اله العالمین فتح را کړې، اول شرط یې دا ده چې تواضع به کوو، غرور و کبر ونیسي. دوم دا ده چې دا عظیم نعمت ده، د نعمت شکر پر ټولو باندې واجب ده، د دې نعمت شکر ام د نظام خلق ام د ملت و د رعایت خلق ووایو. په دې نعمت کې چې څه نغښتي دي، ملګرو اشاره ورته وکړه، حنفي صاحب ډېر تفصیل وکړي، ډېرو ملګرو دې ته اشارې وکړې او دغه لاسته راوړنې په دې کم مختصر وخت کې موږ نسو ویلی. عظیمه لاسته راوړنه دا ده چې په امن کې حیات د خلکو نغښتی ده، د دنیا ټول نعمتونه دې ستا مخکې موجود وي چې امن نه وي، تامین ته ګټه نه کوي. لله الحمد نن په افغانستان کې داسې امن راغلی چې له نیمروزه تر واخانه، له بولدکه تر حیرتانه پورې په ټول افغانستان کې په هر ولایت او ولسوالۍ او قریه کې چې څوک ګرځي او راګرځي، پوښتنه څوک نه ځینې کوي چې څوک یې چیرې ځي او کومه راځي. هغه خړې بوجۍ، هغه چک پایټنونه، هغه په لارې باندې په قطار پوستې، د زابل په ولایت کې د پښ له کندې د کلات تر بازاره پورې 1.5 سل پوستې پر سړک پرتې وې د امن. په افغانستان کې تقریبا 1.5 لک خارجي فوجونه راغلي وو چې په افغانستان کې د امن تامین کې دیموکراسي پلي کړي. د افغانستان د حکومت څخه چې جوړ څومره فوج وو، له دې ټولو سره سره یې ونه کړی سوی چې د کابل امن تامین کړي، له دې ټولو سره سره یې ونه کړی سوی چې د وزن امن تامین کړي، له دې ټولو سره سره یې ونه کړی سوی چې د افغانستان امن تامین کړي. لله الحمد. ستا د فتحې سره سم یو دم په ټول افغانستان کې سراسر امن تامینیږي، ستا د فتحې سره سم یو دم په ټول افغانستان کې شرعي نظام پلیږي، ستا د فتحې سره سم یو دم په ټول افغانستان کې د 50 کالو اختلافونه پای ته رسیږي، ټولو ناخوالو ته د پای ټکی ښودل کیږي. عظیم نعمت ته د الله تعالی د کوم نعمت شکر به په کومه ژبه ووایو؟ بې حده و بې شماره دي، لا تعد ولا تحصى دي د الله تعالی نعمتونه. دې عظیم نعمت ته متوجه سو چې حساب یې څوک نشي کولی چې هغه اسلامي نظام، ازادي و استقلال او سراسر امنیت ده. داسې نورې لاسته راوړنې وایو په دې مختصر وخت کې یې نسو ویلی. ای ورونو محترمو معززو، د جهاد او د دې فتحې څخه چې کوم هدف ده، له تواضع او له شکر وروسته څخه هغه دا ده چې خپل اهداف تعقیب کړو چې هغه استحکام د اسلامي نظام ده، هغه د دې ملت قدرداني و عزت ده، هغه د دې مجاهد عظمت او عزت ده، هغه پر خپلو کونډو، یتیمانو، غریبانو، معلولینو او د شهداو پر ورثو باندې ترحم او شفقت ده، هغه د دې ملت شکر او د دې ملت خدمت ده. د دې ملت په دروازه کې پیردار اوسه، اوښکې یې ورپاکې کړې، خدمت یې وکړه، نن تا ته د دې زمینه برابره او ته په دې باندې مکلف یې او د نعمتونو د شکر یو جز ده چې دا ته به د الله تعالی نعمت ادا کړې. د افغانستان د اسلامي امارت مخالفینو ته مو یو وړوکی پیغام ده. پیغام مو دا ده د انقلابونو او جنگونو ستړي هیوادوال نور په افغانستان کې جګړه نه غواړي. له جنگونو، له زحمتونو، له تکالیفو ستړي سوي،
نن یې د ارام ساه اخیستې. مخالفینو ته مو پیغام دا ده چې د افغانستان په امن کې بې امني مه لټوئ. د افغانستان د ولس چې د ارام ساه یې اخیستې، د ناارامۍ هڅه مه کوئ. د پردیو دسیسو او د پردیو اهدافو لپاره د افغانستان خلک مه ځوروئ. که مشخصه اجنډا ولرې یا ستاسې په اند په افغانستان کې څه غواړې چې هغه ستا ادعا صحیح سي، خو هغه اهداف ترلاسه سوي، دوی خپل اشاعات خپروي وایي موږ افغانستان آزادوو. دا بحث به پرېږدو چې ته د کوم اشغال تر سوري لاندې وې، دې ته به راسو چې آزادوي له چا. پرون چې دلته انګریز او امریکا موجود وو، خو ستا سره د ازادۍ خیال نه و. نن یې له چا ازادی؟ که ستا ادعا ثابته سي چې ته افغانستان ازادی، له چا ازادی؟ که ستا ادعا ثابته سي چې ته په افغانستان کې امن غواړې، خو امن راغلی ده. که په افغانستان کې اسلامي حکومت غواړې، خو اسلامي حکومت پیاده ده. که ته په افغانستان کې وحدت غواړې، خو په افغانستان کې جهادي تنظیمونه، په افغانستان کې قومي اختلافونه، په افغانستان کې دغه شل کلنه دوره کې چې یو 50 رسمي تنظیمونه وو په کابل کې، دا ټول اختلافات د یوې عفوې او د یوه اعلان سره پای ته ورسېدل. داسې وحدت په تاریخ د افغانستان کې نه ده راغلی لکه چې نن راغلی ده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نن لله الحمد یو ملي وحدت په ملک کې پیاده ده، او د افغانستان د اقتصاد دپاره دومره هڅه روانه ده چې تا ته په ناوه کې پیسې راتلې، په میلیاردونو ډالر ماهانه راتلل. په هغه وخت کې د افغانستان د افغانۍ مقدار او حیثیت کوم و. نن چې د دنیا څخه یوه پیسه نه راځي، په خپلو عوایدو اتکا کړې ده، ستا د پیسې مقابله او مقدار کوم ده؟ واضح خبره ده. د خلکو جوړ ملکونه دي د پیسو څخه د قرضداریو څخه پورته کېدی نشي. د نړۍ قرضونه پر باندې دي. سته ملک ړنګ ملک ته رالې، نړېدلي ملک ته رالې، دربدره مملکت ته رالې، نظام دې پر پښو ودرېدی، یوه روپۍ د چا در باندې نه ده، لله الحمد. دا دې د اقتصاد پرورش ده. نور پسې وخت مخته ولاړ شه چې آبادي و صنعت په هر بخش کې په هر عرصه کې چې وګورو، نو که آبادي و اقتصاد غواړي، خو تر دغه حده راغلی ده. د بیا رغونې دپاره په مملکت کې ستا دغه ټولو امکاناتو سره هغه پرتله که له نن سره کم فرق راغلی ده. راځه که رښتیا جوړ افغانستان غواړې او په دې خپله ادعا کې صادق یې، که پردو ته کار نه کوې، په خپله ادعا کې صادق یې، خو د افغانستان زما او ستا د دواړو کور ده. افغانستان زما او ستا د دواړو هیواد ده. افغانان له جنګو څخه کړېدلي، ستړېدلي، په زحمت سوي دي. راځه چې خپل کور لا تر دې نور قدمونه واخو، مخته یې بوځو، جوړ یې کړو، آباد یې کړو، د ورونو په شان باندې کښېنو. ولې پردی ارزوګانې ترسره کوو؟ په پردیو کې خیر نشته. په دې ملک کې زموږ د اسلامي امارت لخوا څخه خپلو افغانانو ته که په هر ګوټ دنیا کې پراته دي، دروازه خلاصه، لبیک ورته وایو، اهلا وسهلا. وروستی ټکی مو د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته غوښتنه دا ده د دوی څخه چې د افغانستان جنګ ځپلی هیواد د اوږدو انقلابونو په درشل کې ډېرې ناخوالې ګاللې او لیدلې. د نورو هڅو پر ځای دي د افغانستان د جوړونې، د بیا رغونې، د افغانستان له ملت او غریبو خلکو سره د کومک هڅه وکړي، کومک دې ورسره وکړي، همکاري دې ورسره وکړي، د دې حکومت د پرمختیا دپاره دې هڅې وکړي. کومه ستونزه چې لري هغه دې د اسلامي امارت له قیادت او هغه منابعو سره چې تر هغو پورې اړه لري ستونزه حل کړي. خو د افغانستان په مشکلاتو کې د خپلې ګټې نه لټوي، او دوی ته دا اطمینان ورکوو چې موږ
په مذاکراتو باور لرو، موږ د دنیا سره ښه اړیکې غواړو، موږ د افغانستان د زیات جوړښت لپاره د دنیاوالو ته لاس ورکوو، اما چې هغه مو خپل شرعي حدود دین مبین اسلام موږ تر هر څه مقدم او مقدس ده، د هغه په چوکاټ کې مو تاسو سره مخ په وړاندې اراده لرو. درنو حضارو، لکه څنګه چې مو نن د عظیمې فاتحې د لمانځنې په مناسبت باندې غونډه لرو، اله العالمین دې وکړي چې دا نعمت او د دې عظمت په واقعي ډول نیت، عزم، اراده، عمل، تصمیم، عمل کرد ټول د اله العالمین دپاره کو. خدای تعالی جل جلاله به لا زیات کومک او نصرت راسره وکړي. اله العالمین دې لا زیات توفیق راکړي. وروستی ټکی بیا تاسو ته د زړه له کومې مبارکي تقدیموم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واتوب الیک. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.